الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. صدق الله مولانا العظيم. دغه کې الله جل جلاله د خپل قدرت دلائل ذکر کړي چې الله جل جلاله هغه ذات ته چې د مور په رحم کې کوم سام چې پیدا کیږي د دغه الله پاک ته علم وي چې دا مذکر دا او که مؤنث دا یو دا او که دوا دي او که د دې نه زیات دي دا به ناقص الخلق وي او که تام الخلق وي. یعنی د ده وجود چې کله دا پیدا کېږي چې موږ په اصطلاح کې روغ او میتوز ورته ویل شي د دې الله جل جلاله ته اول نه علم وي. دارنګې مدت حمل د مور په رحم کې ماشوم دا څومره پته کېدی شي نو کم سے کم مدت ته دې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې شپږ میاشتې ده اووم کېدی شي اوتم کېدی شي. عموما عادت چې کوم ده چې په هغې باندې انسانون الله پیدا کوي دا اته میاشتې دي او عند شافعي رحمه الله تعالی علیه دوا کوله هم کېدی شي زیات نه زیات او سلور کوله هم کېدی شي. یو تابعی ده امام ضحاک رحمت الله علیه دا چې کله د مور نه پیدا کېده نو دا د سلورې کولې و او چې پیدا کوو نو غوښونه هر څه مکمل خپل یې خندل. ضحاک خندیدون کې کس ته ویل شي نو د مور نه چې پیدا کېده خندل یې دې وجې نه نو ما هم ضحاک پکښې زده وی شوه. دا د الله خپل قدرتونه دي. الله جل جلاله فرمای چې د هر شی د الله جل جلاله په نسبت باندې د یو دغه یو مقدار ده. رزق الله پاک په خپل اندازه باندې ورکوي. مال او دولت الله جل جلاله په خپل اندازه باندې ورکوي. غیب او حاضر د دغه علم د الله سره ده. نه جناتو تشتا نه اولیاء تشتا نه پیغمبر تشتا نه فرشته تشتا ده. د غیب علم صرف الله جل جلاله سره ده. که څوک هم دا دعوا کوي چې د فلانکي سره د غیب علم ده دا شرک کوي. پیغمبر ته چې الله جل جلاله وشي چې داسې به وشي نو هغه ته د علم دغه علم کېدی شي نو دا اوس د ده د غیب علم ونه شو دا خو الله ته وشه. اوس یوه کیسه ده مثلا یو کس ته معلومه وي هغه مو ته خبره وکړله نورې ته یې نه وکړه نو اوس مو ته کیسه پته ده بل ته پته نشته دې دا معنی خو نشته چې زه د غیب عالم یم خو مو ته چا شیل دي دو. پیغمبر ته چې کده یو شي علم چې نور انسانیت ته پته نشته الله وی ته شیل نو دته اول نه خپله معلومه نه وه خو الله وی ته شیل وه. دغه رنګې نور الله جل جلاله د انسان سره څومره احسانات دي. د هر انسان سره الله جل جلاله دا 25 فرشتې لګولې دي. 25 فرشتې دغه رنګې د جناتو سره نه لګولې دي. کدی مسلمان ده او کدی کافر ده. څلور فرشتې دا کرامن کاتبین دي چې د اعمال لیکي خو چونکې د دغې ډیوټۍ چې وي دغه بدلیږي. د څلور کرامن کاتبین کې د دوی دا د سبینۍ نه ولګېږي دا چې څه کوي څه یایي ښه یایي بد یایي دا هر څه لیکي.
ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید عن الیمین وعن الشمال قاعد. شي طرف ته هم او غسی طرف ته هم الله پاک فرمایي چې دا سره نوستي دي. کوم لفظ چې د خلینا ادا کوي نو دا محفوظ کوي، دا فرشتي لیکي. ایو بزرګو چې ته الله پاک نه سوال چې الله د فرشتي چې په مومن دي نظر راوکي زي چې وي سرنګ دي نو الله جل جلاله دا کشف پر باندې وکړو. شي طرف ته هم موجوده ده، غسی طرف ته هم موجوده ده. نو دا یو پښتنه ونه کوي، سوال ونه کوي، چونکه اخو ماموري دی هغه ته الله ویلي چې دا جسیه ابو لیکه. نو چې دا پښتنه ونه کړه هغه پښتنه پسې ولیکله، بجای دی چې جواب ورکړي ځکه چې هغه دې الله ته اجازه نه ده کړې ته د سره وړغه دا چې یی ابو تلیکه دا څه کوي ابو تلیکه کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. سوره انفطار د شمس پیرا کې مولا فرمایي چې د انسان سره کرامن کاتبین موجود دي، دوی انسانون چې څه هم کوي دوی ته هغه معلوم وي، هغه دوی محفوظ کوي. بیا مزدګار المنس چې کله وخت وروشي دغه وخت کې دا فرشته لوړ شي او نور دوی روشي دا به تر د سبینه پر بیا دا موجود دي، دا ډیوټي کوي. دا غرنګ د نورا لاس فرشته دا د انسان د پر د اوته د حفاظت ته پر دي. دوی شي طرف ته دي، دوی غسی طرف ته دي، دوی مخ کې دي او دوی ورسته دي، دا اوته شوي دوی دا د شونډې سره دي. ذکر کوي درود شریف یې علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ان لله سیاحین ان لله ملائکه سیاحین فی الارض. دی الله پاک داسې فرشتي دي چې آپ مزکی کې چکرې لګئی چې تاسو چېته هم درود یایو نو دا یبلغون یا درود د متر ورسي. لکه یو کس په سعودیا کې نو ستدي اغزو نه میسج اروستای نن سبا خو د ساينس دور د ارسو په دا پیری دای کدیس کې نو ستا میسج دا تر ورسي. درنګ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د درود شریفه کله قبر خوته یې علیه الصلاۃ والسلام په خپل روزه مبارکه کې رمدای دا وروي جواب درکې د سلام درود یې آل د کې علیه الصلاۃ والسلام من سوک آن نبی علیه الصلاۃ والسلام اوروي علیه السلام ته دعا کوي او بل ځای کې وایي موږ عقیده دا چې نبی علیه السلام دا حاضر او ناظر نه ده. حاضر او ناظر صفت صرف د الله جل جلاله ده چې موجود هم ده، ناظر منه کتون که د هر زوی کې دی ویني د هر زوی نه الله ویني. پیغمبر ته دا صفت الله نه ده ورکړه، خپل قبر خو ته هغه الفاظ اوروي او فرشتې دغې ځای کې ته درود وایې باقاعده فرشتې د هغې دپاره د دنیا کې سفر کول مزل کول داسې مثال لري لکه د بجلی کرنټ چې کسې په دانه تیز چې دلته کې ته بټن دباو کوې نو که په میلونې باندې هم د هغې کنیکشن وی نه لري وي اثر یې هلته کې رسي. نو دغه رنګې د فرشتې هم په تیزۍ سره سفر کوي او مزل کوي. ابراهیم علیه السلام په هوا کې ده او فرشتې د اسمون نه تر درومي هلته کې پیغامات د الله پاک سره اوري او اوري. نو بهرحال نبی علیه السلام ته بیا دغه درود دا پیش کړي چې چا ویلی چې دا د توفلونکي امتي په تو باندې درود ووایه او درود شریف چې دغه کثرت سره یایو. د نبی علیه السلام په موږ حق ته درود څه شی دو؟ درود دعا دو. دعا درود معنا دو اللهم صل علی محمد، یا الله پاک ته خپل کامل رحمت ار نازل کې علی محمد و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. نو چې کله یو کس یو وی درود وی من صلی علی واحده صلی الله علیه 10 مره علیه السلام فرمای څوک په مو یو وی درود وی الله پاک په د باندې لاس رحمتونه ار نازل کی. بهرحال د دې فرشته مختصرا الله ذکر کړه له معقبات من بین یدیه ومن خلفه، یا الله پاک لره معقبات فرشتي دي ورسترتلون کې مخ کې سړی ته هم او ورسته ته هم انسان ته یحفظونه من امر الله چې د الله په حکم سره دا حفاظت کوي. نو دا اوته فرشته مخ ته او سړ ته یمین او یسار غسی او شي طرف ته او دوی فرشته دا د شونډې سره د لاس شولې او دوی فرشته دا کرامن کاتبین دا دولس شولې جرلسمه فرشته دا د زړه سره نوستي چې انسان ته د شی تلقین کوي. یو ګوره ګناه چار چی کنه سړی کوي نو شیطان وی ته یی دلته کې شیطان سره نوستي او تی چې وای کا
که سوچ نه دیانې ورړی ا فرشتہ وي تی چې دا چې ونه کې دا الله نه فرمانی د زړه کې د یو आवाज تکیږي بیا بیل خبره ده چې انسان نفس دوکا کی شیطانی دوکا کی گناه نه وشي الله دې تذکرہ کوي الله یعلم ما تحمل كل انثى الله جل جلاله ته معلوم دی ما هغه شی نه تحمل چې هغه او چتای كل انثى هر ماده هر مؤنث وما تغيظ الارحام هغه چې کوي رحمونه وما تزداد هغه چې زیاتوي وكل شيء عنده بمقدار هر شی د الله پاک خو ته دا بمقدار په یو اندازې باندې عالم الغیب والشهادت الله پاک عالم دی غیب شینو د وشهادت او د حاضر شینو د الکبیر الله پاک لوی ذات المتعال بلند ذات تا سواء منکم برابر دی منکم د تو سینمن اغه سوک اثر القول چې ا پټ کوي دی خبر لره ومن جهر به اغه سوک چې ا جوتون کوي په دې سره کته پټه خبرې کوي الله ته معلومی دي جوات یې کوي الله ته معلومی دي ومن هو سوک هم الله پاک ته معلوم د مستخفم باللیل چې ا پټی دن کده پشپا کې تشپا اغلا کوي شپې ګناه ته سي خلکو نه هو پټ شي او الله جل جلاله ته معلومی نزد رحمان بابا یو شعر کله کله دغه دی کې چې د خالق نه شرم نه حجاب وي د رحمان نه ګوښه اونې سي حجاب کړي چې د الله پاک نه سړی ته نعوذ بالله نه شرم مرسي نو نه پردا کوي چې کله انسان سړی ویني اغه نه به پردا کوي چې اور افرون کامي چې ونه ویني ولیکن الله پاک وو هو معکم اينما کنتم چې تک هم موجود وي تو سه الله دې سره ومن هو مستخف باللیل او هغه څوک چې پټیدون کده پشپې کې وساربون بالنهار او تدون کده بالنهار پوریزه کې له معقبات من بین یدیه الله پاک سره معقبات فرشته معقبات یعنی ورسترتلون کې فرشتي دي من بین یدیه مخته دغه انسان ته من خلفی او رستدغه انسان ته يحفظونه من امر الله چې دغه حفاظت کوي په امر د الله پاک سره حکم د الله پاک سره ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم دا ډېر عجیب آیت ده ګوره موږ چې یاره زه د نیک شو دیندار شم زه د دا شو زه د تکړه شو زه د پرهیزګار شو زه د مالدار شم تر څو پورې چې قدم خپل نه یو خوسته تر دې پورې الله جل جلاله هم په تو کې انقلاب نه ورولي ان الله لا يغير ما بقوم بشک الله پاک تبدیلین نه ورولي ما د هغې شیونو بقوم چې په قوم کې دي حتی یغیروا ما بانفسهم تر دې پورې چې دوی تبدیلی وروولي ما د هغې شیونو بانفسهم چې د دوی په نفسونو کې دي ته په خپله یو قدم یو نیکۍ طرف ته اوچت که بیا ته که څه چالاتو ته توفیق در کوي او که نه در کوي او که دغسې لوګ لیا او موبایل ته سړی پروت وي او پیکیجونه دي وایي او نیټ ته ورباندې کوي وخت ته ضایع کوي نو په ده کې به څه انقلاب وشي انقلاب اردرومي پس ته چې کله ته خپله غوسه کوې که نه واذا اراد الله بقوم سوءا چې کله الله پاک اراده وکړي به قوم دی او قوم سوء اندي تکلیف پر کول فلا مرد له نو بیا نشته دا واپس کون کده اې دی لرا څوک هم هغه واپس کوی نشي وما لهم من دونه من وال او نوی دی دوی دی پر من دونه ما سوا دی الله پاک نه من وال څوک بچاو کوونکا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا الله جل جلاله غزاد يريكم البرق چې تستدر شي البرق بجلی پړک خوفا و طمعا د پوره د خوف او د امید نو دا اسمون کې چې کله برښنو کېږي دې کې دوی خبرې وي خوف وي پکې د دې چې خدای د تندر باندې پرې نه وځي او دارنګې امید وي پکې د دې خبرې چې که خیري ته نو برښنو ولګېدله برونونه به اوس وشي دا دوی خبرې پکې واذا وينشئ السحاب الثقال الله پاک اوچتای یا پیدا کوي السحاب الثقال دی وریځ درنې لرا ويسبح الرعد بحمده او تسبیح بیانې رات فرشتہ بحمدی په حمد الله جل جلاله سره د شپې فرشتي په ټول قران کې تذکرہ راغلي نو مې خوشي شوی درنګې د څوک کفار هم پکې نو مې خوشي شوی دي د فرعون د قارون د حامان د ابي لهب یو دو نور هم دي او درنګ سپیش فرشتي دي چې دغه قران کې نو ما خوشي شوی دي اسې فرشتي ډېر زیات دي چې څه انتهای نشته دا 70000 فرشتي رزونه دا په بیت المعمور باندې طواف کوي او چې کله دا طواف وکي در د قیامت پورې بیا دې ته بیا مکانه ملي چې دا طواف وکي دا اوس مچ دا 25 بیان کړی د هر انسان سره څومره انسانون دي د هر انسان سره الله د غوړي درنه جناتو سره نو د غرات فرشتادو درنګ هاروت او ماروت دوی دادي جبريل میکائیل اوله سپیره کې تذکر سلور دغه شوي او شپږمه مالک چې دا د جهنم انچارج ده
ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، جهنمیون به آواز وکړي فرشتې ته چې ای مالکه، دا د دې نومادو فرشتې چې الله دا په موږ فیصله وکړي بس ختم مو د کیاره دا په عذاب کې مبتلا یو. هغه چې انکم ماکثون، همیشه په دغه کوئی مرګ نه تر درومي. او درنګ دغه فرشتہ دورا ده او دا د الله پاک هر وخت ذکر کوي. څه ذکر ده؟ سبحان الله وبحمدی سبحان الله العظیم. جمعه کې مې تفصیلا په دې باندې بیان کړو، چاته وجودي چاته بنی وجودي او ډیره مجربه او قیمتي وظیفه هم دو. سبحان الله وبحمدی صرف صور زنای سمندر زاګه مر ګناهونه دی الله به تماف کی. رزق مساله دے دو تنگی دو نو سبحان الله وبحمدی سبحان الله العظیم استغفر الله. د سبینای د اذان او د اذان په د میانس کې چې د منځ میانس کې چې کوم ټیم ده په دې کې 100 وری رزنایا زر تر زر به د الله مسله حل کی. خدای یو لرو د څومره اوراد او وظایف چې شیای شي د فضایل ارغلی دا یقینا اثر کوي، خو الا اثر کوي سړی د ګناهونو نه د دینه پکې اجتناب کوي. بیماری ولګیږي نو کادویات استعمالون خو لیکن د کوم ممنوع شي نه دی نه پرهیز نه کوم دوی اثر کوي نه کوي. دغه رنګ د ذکر او اذکار هم دي چې کله د سړی توبه وبسي پریشانې چې درومي د انسان د خپل ګناهونو د معاصیو د وجې نه درومي. توبه وبسي الله ته چې داسې بنه کوم. اوس یو مشکل وي ته پېښتا د څه شي هم پېښتا د هغه د پوره د لری کولو د پر خپل روحاني اعمال ونسی، دا روحاني اعمال به خامخا اثر کوي. یا رزاق یا رزاق دغه ویر سړی ډیر کوي رزق تنګي پکې الله پاک ویني چګه کی. یا لطیف یا لطیف یا ودود یا ودود نفرتونه پیلاوي خاندان کې شذ سره ورونو سره یا ودود ویر ډیر کوي نفرتونه الله ختم کی. رشته مسله رکاوټ پی پکې د یا لطیف ویر سړی ډیر کوي الله غ مشکل حل کوي. ويسبح الرعد بحمده او تسبیح بیانوي الرعد رعد فرشتہ بحمد په حمد الله جل جلاله سره والملائکه فرشته هم بیانوي من خیفته دی وجه د خوف ته الله جل جلاله نه فرشته معصوم مخلوق ته هم دی الله پاک تسبیحات او حمد و ثنا بیانوي دی الله خوف سره. ويرسل الصواعق الله پاک رستوي الصواعق تندرونه فيصيب بها من يشاء الله پاک رسول کې په دې سره چاته خواشي. وهم یجادلون فی الله او حال دوی جګړې کوي الله پاک په ذات کې او شدید المحال یو کافر وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیغام قاصد ورستم د الله پاک توحید وی ته بیان کا دعوت ور کا د اسلام تبلیغ وی ته وکا نو ادغی نو ما اربد بن ربیعه لوی مالدارو دسه په یو کلاو میدان کې نوستو اوس کسان هم سره نوستدي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قاصد چې ته ویرغم نو پښتنه وکړه چې اربد بن ربیعه د سوکته وی چې د فرنکای دا نو د خپل مقصد وی ته مخ ته زخو د وخت کوم پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رستول او په دغه میشن باندې چې د الله پاک دعوت تیر کوم نو دای په ټوکی تور باندې ته شروع شه وی چې شاه دا تو الله چې د کوم تر ته شي دا د څه شي دا د سری زری دا که د سپینې زری دا که د پیتلې دا که د نوز بل دا ګډ وډ الفاظ شروع کړل چې په دغه وخت کې د الفاظ کوونیو چې د اسمون طرف نه یو ګرج وشو د غیزوی کې تندر باندې سوري ګوري وسوال الله پاک تذکرہ وکړه دلته کې. ويرسل الصواعق ډېر دسه تندرونه کې دغه خاصیت ته چې کپو بوټي باندې روچي موتی کې وای سي دي انسان باندې روچي تکشین یو چې مړی کې. ويرسل الصواعق الله پاک راستوي الصواعق تندرونه ويصيب بها من يشاء بیا رسول کې په دې سره من يشاء چاته چې خوښ شي. وهم یجادلون فی الحال دوی جګړې کوي په ذات الله پاک کې وهو شدید المحال الله جل جلاله